ایچ ای وی یا ایډز هغه ساري ناروغي چې هر کال له کبله زرګونه انسانان مړ کیږي. د رسمي ارقامو له مخې په تیر 2023 میلادي کال کې د نړۍ په کچه 1.3 میلیونه انسانان په دغه ناروغي اخته شوي چې له ډلې 6,10,000 انسانانو خپل ژوند بایللی. ننګرهار عامې روغتیا ریاست له لورې د ایډز ناروغۍ سره د مبارزې او پوهاوي په هکله جوړه شوې غونډه کې د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف له روغتیاپالو علماو وغوښتل چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي او کنټرول په موخه دی خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په دې غونډه کې تاسو ولدل چې ټول د روغتونونو د خصوصي سکتور او څومره شیفخانو امیر صاحبانو ټول باندې موږ دغه وکړو چې تاسو د دې خلکو سالمه درملنه وکړئ، د دې خلکو سره نفرت مه کوئ، د دې خلکو د علاج برکې کوشش وسره وکړئ. او موږ د ممبرونو د لارې علما کرام هغو ته هم دا وایو چې تاسو د دې خلکو کوم نفرت شکل چې د هغه د خلکو ختم کړئ، باید د دې خلکو سره ناسته ولاړه وشي او د دې خلکو سالمه درملنه وشي. که دا په ټولنه کې موږ پټ وساتو دا مرض چې د نور هم ډېرېږي. بل لور ته د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مسؤل ډاکټر عبدالرشید وفا وایي ایډز ناروغي له 3 لارو له یو ناروغ کس څخه روغتون ته انتقالیږي. ایچ ای وي عموما د انتقال 3 لارې لري، د غیر محفوظ او غیر شرعي جنسي مقاربتونو له طریقه انتقالیږي، او بل په وایرس ککړه وینه د سالم انسان له وینې سره یو ځای شي ایچ ای وي انتقالیږي. او همدارقم د مور څخه ماشوم ته هغه مور چې په ایچ ای وي مصاب وي او په دا ماشوم ته انتقال کېدلی شي په 3 حالاتو کې: د حمل په جریان کې، ولادت په وخت کې، او د شیدو ورکولو په وخت کې. ډاکټر واجد بیا د ایډز ناروغۍ د کنټرول او دغه ناروغۍ څخه د ځان ساتنې په اړه داسې وایي. نو ټول نه موږ ته مهم دا دی چې کله یو څوک ایچ ای وي باید د هغې تداوي وشي. که په وخت باندې تداوي وشي نو موږ کولی شو دې سره هغه میندې چې ولادت ورکوي ماشومان به نه په ایچ ای وي نه اخته کېږي، د ایچ ای وي څخه به محفوظه وي. او بل دغه کله چې څوک جراحي عملیات ترسره کوي یا کوم بل داسې عملیات ترسره کېږي چې په هغې کې د وینې ټرانسمیشن کېږي یعنې وینې سره تبادله کېږي، باید اول خو د ایچ ای وي معاینات ترسره شي. ایچ ای وي چې بیس ایچ سی وي هغه ناروغان چې د لارې څخه انتقالیږي باید د هغې معاینات ترسره شي. او دویم دا هغه وسایل چې دوی په عملیات کوي تعقیم شي تر څو د ایچ ای وي د انتقال مخنیوی وشي. د یادونې وړ ده چې هر کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه په نړیواله کچه د ایچ ای وي ناروغۍ د مخنیوي او حل لارو لټولو په موخه د عامه پوهاوي بېلابېل پروګرامونه جوړیږي.